محبت د اخري حد په حصار کې یم د محبت د اخري حد په حصار کې یم تا سره ناست یم او ستا په انتظار کې یم که رانه وپوښتې نو نوم یې راله هم نه راځي که رانه وپوښتې نو نوم یې راله هم نه راځي زه چې وړوکی رالوی شوی په کوم ښار کې یم ملګرو سلامونه نیکې هیلې احترامات ډېره مینه مې در واخلی پروګرام دی بیا هغه ماښام او زه یم ستاسو کوربه صاحب دین شوګیر ملګرو نورنګ چې موجود یو د غلام فرید صاحب په حجرې چې راسره ناست دی کوشلی شاعر نوجوان شاعر محسن مجبور صاحب نو ملګرو وخت مو نه راځو دی مجبور صاحب په لوري مجبور صاحب تا ته خپل پروګرام بیا هغه ماښام چې نیکې هیلې او احترامات بیا هغه ماښام اوریدونکو ته السلام علیکم او ډېر تشکر کوم چې تاسو رالو شهابالدین شوګیر صاحب دومره لرې سفر مو وکړو او موږ غوندې کمزوري موږ غوندې ورکوټي شاعران مو هم د دې پروګرام قایل وګڼل او موږ هم پروګرام کې انوایټ کړلو ډېره زیاته مننه ډېره مننه مجبور صاحب که خپل لنډ تعریف ورسره وکړي نو ډېره مننه وایي زما خپل نام محسن دی او د وخت او د دې حالاتو راله تخلص مجبور را کړی دی ډېره مننه مجبور صاحب وخت مو نه ښه نه که خپل خوندور شعرونه غزل سره شی کړي نو ډېره مننه وایي منزل مې رهنما دی او وختونه رهباران دي منزل مې رهنما دی او وختونه رهباران دي امید شته د زړګیه چې تر زلفو به وررسو غزل نه مخکې دوه شعرونه چې رقیب او د رهبار خبره یوه شوه چې رقیب او د رهبار خبره یوه شوه د اوبو او د انګار خبره یوه شوه اوس په څوک هم ترېنه لاړ نشي بېداغه اوس په څوک هم ترېنه لاړ نشي بېداغه د کیکر او د چینار خبره یوه شوه چې رڼاګانې د سحر لګي نو وخت په لګي چې رڼاګانې د سحر لګي نو وخت په لګي اوس مو په کور باندې چې لمر لګي نو وخت په لګي او هغه ښکلا زما نظر ډېره د لرې کیسه هغه ښکلا زما نظر ډېره د لرې کیسه نظر مې بیا چې په نظر لګي نو وخت په لګي او د چا اغیارو راته کلی کوڅه ورانه کړله اوس مو چې امن لرو بر لګي نو وخت په لګي او هر یو غریب له خپل غربته له ژوندون پاته شو هر یو غریب له خپل غربته له ژوندون پاتې شو اوس مو په چم کې چې افسر لګي نو وخت په لګي او د دې وختونو مو دا پښې پولۍ پولۍ کړې راته د دې وختونو مو دا پښې پولۍ پولۍ کړې راته قدم مو اوس چې په دې غر لګي نو وخت په لګي او د سخت حالاتو مسافر کړلو له کلي لاړو د سخت حالاتو مسافر کړلو له کلي لاړو محسن چې بیا ستاسو په ور لګي نو وخت په لګي